الله ارحم بعباده من الام بولدها، کہ اللہ تعالی په خپلو بندگانو باندې دومره زیات رحم کوي چې دومره د مور په خپل بچي رحم نشته. د مور د رحم نه په خپل بچي د الله په بندگانو رحم زیات دی. یو غزا کې نبی علیہ السلام یو ځای کې تشریف فرماو او یو ښځې اور بلو، هغې ښځې سره په غېږ کې ماشوم بچی و. نو کله چې د هغه اور هغه لمبه بر اوچته شوه، نو ښځې به هغه خپل بچی د اور نه یو طرف ته کړ، هغې به یې تاو کړه چې د ماشوم له تاو نه راځي، او چې لمبه به کله ځلې شوه نو بیا به سمه شوه. نبی علیہ السلام مبارک چې کله ولیده نو دا ښځه راله پیغمبر علیه السلام ته ودرېده، ای د الله رسوله تاسو یو خبره کړې ده، او هغه دا چې د الله رحم په خپلو بندګانو د مور نه په بچو چې کوم رحم دی دا د الله رحم په بندګانو ر دې نه زیات دی. بلکل دا مې ویلي دي. وایي زه یوه مور یم او دا زما بچی، نو مور خو بچه ته هم خپل بچی اور ته ونه غورځوي، الله بیا د خپل بندګان اور ته ولې غورځوي؟ عجیبه سوال ده. زه خو دا بچی د اور د تو نه خوا کومه، زه به اور ته چرتې مونه غورځوم، الله ولې بندګان اور ته غورځوي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګو مبارکو کې اوښکې رالو په جواب شو. وی ګوره هغه څوک الله اور ته غورځوي چې هغه د الله په مقابله کې سرکشي کوي. څوک د الله مقابله کې سرکشي نه کوي او خپل عاجزي کوي، چېرته به هم اور ته ونه غورځوي، هغه انسان به اور ته غورځولی کېږي چې هغه سرکشی او د الله په مقابله کې لګیا دی سرکشي کوي. دغه رنګې که یو زوی سرکشه شي او د پلار په مقابله کې سرکشي شروع کړي، یو سړي ته چا وی سته د چا زوی وی زه خپله پلار یم، نو چې د پلار په مخ کې ځان په خپله پلار وی، پلار نه منم، مور نه منم. ډېر پلاران تاسو لیدلي چې هماغه خپل بچی رونیسي او مړی کړي، ډېر پلاران هم لیدلي چې هغه خپل بچی جیل له ولکړي، دومره یې وویل لکه د مرګ د والو په شان دی. ولې؟ ځکه د بچي د خپل پلار په مقابله کې سرکشي شروع کړه. نو خبره داسې ده چې نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې عام بنده الله اور ته نه غورځوي، هغه به غورځوي چې د الله په مقابله کې سرکشي شروع کړي. د زرو کالو کفر درته بخم یاره چې په سجدې توبه وایست او سر دې راته کېښود. او که یو سړی داسې نه کوي، الله نه معافي نه غواړي، الله ته توبه نه وباسي، نو بیا به څه کېږي؟ ورپسې دقه ځای کې الله فرمایي وان عذابي هو العذاب الالیم. بیا ګورې سم چې زما عذاب چې دی هغه هم د تاکیدي جمله ده، هم ډېره کلکه خبره الله کوي، مضبوطه خبره چې زما د عذاب نه دردناک عذاب هم بولې دی د بل څه نشته. که چې سړی راونیسم که نه نو بیا پرېږدم هم نه، او چې چاله عذاب ورکوم که نه نو څه هغه د دنیا د ګوټ کې ده، د دنیا پهلوانه او طاقتمن را یو ځای کې ما نه څوک نشي بچکولی شي، او نه څوک زما د جیل نه تقدیری شي، او نه الله د چا نه رشوت دی او نه د چا سپارش ته محتاج دی چې سپارشونه به قبلې. بیا ګورې زما د عذاب نه خطرناک او دردناک عذاب هم د بل چا نشته دی. دا د الله ذوالجلال وینا ده، د الله د کتاب وینا ده، د زما د خولې خبره نه ده، د نبي علیه السلام خبره ده، او د الله د طرف نه ورته اعلان دی چې ته دې خلکو ته داسې اعلان وکړه. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زمانه ده، او یو صحابي دی غالبا چې نوم یې حضرت ثعلبه نوم یې غالبا که بل څه نوم یې رانهیر شو، په لاره باندې روان دی، چې په لاره ځي نو نبي علیه السلام یو حاجت له ولېږه، ویلام شو زما یو حاجت دی هغه پوره. دوی په لاره باندې تنو، یو زنانه ولیدله چې هغه غسلخانې ته ننوته. چې زنانه غسلخانې ته ننوته نو دې خوا کې ودرېده. ګوره لکه د انسان هغه ګندګي راشي که خوا کې ودرېده، نو هغه زنانه چې په ځان باندې هغه غسلخانه کې اوبه اچولې، نو ده له هغې د زنانه هغې اوبو شرلاري خوند ورکړ، لږ ساعت ودرېده، او فوراً یې لګې راځل چې الله دا مې څه ګناه وکړه، دا مې څه غلطي وکړه. اوس دا ګناه ده بېشک، لیکن دا دومره خطرناکه ګناه نه ده. یو سړی داسې ګناه وکړي او فوراً یې زړه توبه راشي نو توبه وباسي، فوراً لا وتښتېد د مدینې منورې نه بار. چې د مدینې منورې نه بار شو، پته یې نه لګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړه صحابهونه
یاره هغه فلانکې ما څه کار پسې لېږلی و نشته صحابه وایي صاحب مونږ هم نه یم څوک یو ځای ګوري څوک یې بل ځای ګوري څوک یې بیابان ته ګوري څوک یې په دښته ته ګوري نبي علیه السلام ته الله جبریل علیه السلام راولېږي وایي سړي نه خو دا غلطي جایز څه شو وایي تللی دی د مدینې منورې نه بار او غر کې دی او جالي او الله ته چغې وایي زاري زاري کوي داسې وکړه چې فورا ورپسې ولېږه صحابه او ځای ویې ډېر زیات پزاری دی او ډېر زیات په جلا دی او هغه چې دې ځای نه تللی دی نه اوبه څکي نه ډوډۍ خوري ورته ووایه چې ته ما معاف کړې او شابه فورا یې راوغواړه نبي علیه السلام مبارک په صحابو کې جلیل القدر صحابي چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او یو کس ورسره بل کل ورپسې ولېږه د کوم ځای وی الله وی د مدینې منورې نه پلانکي طرف ته به لاړ شي او هلته کې غر کوي یو شپونکي یې وله مخې لوره حضرت عمر رضی الله عنه تپوس کوي یو دلته یو سړی دی ته خو چې یې لېږې دی سړی څوک ناشنا خو دې څوک نه وي لیدلی یاره یو سړی ناشنایي نه ما هغه داسې چې د شپې ني او د ورځې د دې غر نه راکوشي او دغه ځای کې کله په سجده پروزي او کله الله ته ودرېږي او الله ته جاړي چې خدایه ما خو دونه ګناه کړی دی لکه دا غر چې څومره دی خدای د دې غر نه مې غټه ګناه کړې ده الله زه خو پیغمبر علیه السلام یو کار پسې لېږلی نو هغه د پیغمبر کار مې پرېښو او په ګناه کې مبتلا شم خدایه نو د قیامت پر ورځ به تا سره سینګ سترګې لګوم او پیغمبر علیه السلام سره به سینګ سترګې لګوم لګیا دي جار وی کوم ځای دی وی ما ته یې ځای نه دی معلوم نو یې ته څنګه یې نه وی ما ته ټیم معلوم دی چې کوم ټیم دلته راکوزېږي او دا جاري هغه ټیم چې راغی د شپونکي حضرت عمر رضی الله عنه هغه بل صحابي ونیوله واوس دې وله د مټۍ ونیوه هلکه ولې وی بس ما نه سنګینه ګناه شوې څه ګناه شو وی د وینا نه ده داسې ګناه شوې ده که الله په لاس کې ونیوم نو داسې سزا به راکړي چې په مخ د ځمکه بیا دونه سزا چا ته نیول دې ځنګل کې د اونو ته ګوره د دې پاڼو ته ګوره د دې غر ته ګوره د دې شګو ته ګوره د دې نه غټه ګناه ده حضرت عمر رضی الله جلالي دی هغه ته وایي ما مه یارېږه سړیه نبي کریم صلی الله علیه وسلم در پسې مو راځېږي دي سوی غواړي دي نه د هغه سره سترګې کم ځای له بولی شم هغه څه کار پسې ودرېدلم او ما نه ګناه وشوه سړیه ګناه دغه کومه ګناه شوې ده نه شم ویلی ګناه نه شم ویلی ما نه یو خطرناکه ګناه شوې ده نه ګناه به راته خامخا وي وایي دغسې ګناه رانه شوي ښځې لمبل او ما له هغې خوند راکړه هغه اوبو چې د اوبو په دې سینګه پرېږدي او دا به پې سینګه لامبي دغه لذت او خوند راته راکړه دا ډېره خطرناکه ګناه ده وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لېږلي وو او د نبی علیه السلام مبارک وینا ده چې دې خدای بخلی دی او دی معاف دی او فورا یې ونیسه او ما یې راوله وی ښه زه خدای بخلی یم او زه معاف یم یو چغې وواله او پرېوته او چې څنګه پرېوته او دوی بیا کته ساتې تللی و اورخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه لاړل ورته حضرت عمر ویل سړي باندې خو دا چلو شو وی عمر ته خبر نه چې د خدای په لیدلو څونه مرتبه ده وی زه چې یو فریاد او زاري الله ته وکړه ما ته الله حکم راوړی دی چې یا عمره که د دې ټول امت ګناهګار خلک ودرې او د دغه زاري او توبه به تقسیم کړي ټول توبه الله قبلوي الله ته فریاد ګران د الله د رحمتونو زمونږ پر سر داسې راورېږي لکه د باران د شیبو په شان په خدای یقین وکړه لکه د باران د شیبو په شان خو مونږ بېکاره یو مونږ د الله د دغه شیبو د باران د رحمتونو نه هم تښتو مونږ ځان لوی ګڼو د الله د رحمت امید مونږ نه لرو هسې په خولې وایو خو ځان مونږ لوی ګڼو چېرته به چا داسې ځای کې چې هېڅوک هم ني یا د شپې په دا نیمه شپه کې به ډېر کم خلک داسې وي چې هغه به پاڅېدلي الله ته او د ورځې په ګناهونو به الله ته جلا کړي ولې مونږ له ګناه نه کوي چې خدایه نو ما نه خو نن ګناهونه شوي دي راته یې معاف کړه داسې به ډېر کم خلک نو طریقه دا ده چې کله قحط راشي او باران نه کېږي نو مسلمانان دې د کلي نه بار وځي او الله ته د جلا او فریاد وکړي نو الله به باران وکړي ډېر قحط زیات شوی او نه اوبه وې او نه غلې خوراکونه او د څاروو د ګیام تکلیف و موسی علیه السلام اعلان وکړ چې څومره بني اسرائیل یې ټول بار راوځي چې الله ته وجالو چې الله باران وکړي وی اولا زره بني اسرائیل دغه زمانې مؤمنان بار راووتل د موسی علیه السلام سره او یا زره ډېر لوی تعداد دی او الله ته جاري او فریاد کوي چې پروردګاره وریځ راوله او باران وکړه څومره چې دي الله ته فریاد کوي هغه مره نور تېرېږي څومره چې دي فریاد کوي او جالې او چغې هغه مره اسمان نورم سور کېږي او نور تېرېږي وی حضرت موسی علیه السلام الله ته په سجده پرېوته چې پروردګاره که زما مرتبه کې د کمې راوستي
او د دې وجې زمونږ دا دعا نه قبله. ممکن ده چې دا ما مرتبه دې لاندې کړي نو د یو پیغمبر متعلق تا مونږ ته ویلي دي چې آخر زمانه کې یو پیغمبر به راځي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. الله د هر پیغمبر نه یو وعده غشته ده چې تعالی د کتاب درکوم او تا تخپل شریعت والا حکمونه نازلوم، خو د آخر زمانه یو پیغمبر به راځي. د دې نه مراد زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. نو که دغه پیغمبر ستا په زمانه کې راغی نو ته به پې ایمان هم راوړې او ته به یې ملګرتیا هم کوې. هر پیغمبر ته دا ویلي. حضرت آدم علیه السلام نه واخله تر د عیسی علیه السلام پورې چې که ستاسو زمانه کې د آخر زمانې دا پیغمبر راغی امداد به هم کوئ، ایمان به هم پرې راوړئ. نو موسی علیه السلام وی الله که زما مرکبه کې د لږ ښکتوالی راوستي ځکه دا دعا نه قبل او باران نه کې نو هغه د آخرې زمانې پیغمبر چې تا ته ډېر غوره دی د هغه د برکته باران وکړه. جبریل علیه السلام ورته راغی وی نه ستا مرتبه کې مونږ فرق نه دی راوستی، ته خو د لوی مرتبې خاوند دی، نو بیا ولې باران نه کېږي؟ وی ستا په دې بني اسرائیلو کې یو ګناهګار سړی دی 40 کاله پرله پسې لګیا دی د الله دشمني کوي او الله خفه کوي او هغه موجود دی، هغه وباسه د درې نه وروسته باران وکړه تر څو چې دغه سړی په دې ډله کې ناست وي باران نه کوم. کم از کم یو ورځ هم نه، یو کال هم نه، 2 کال هم نه، نو 40 کاله زه نعمتونه ورکوم، زه جون ورکوم، زه ډوډۍ ورکوم، ما ښکلی شکل ورکړی دی او دې شپه ورځ خو چې سترګې غلیجې زما خلاف کوي، ما سره دښمني کوي، دا سړی وباسه نو الله به زه باران کوم. موسی علیه السلام وایي چې الله یاد درکړه خلکو کې څنګه دې وباسم، پیژنې مې نه او زما اواز دې خلکو ته کوم ځای رسي. وی زه ته اواز وکنو رسول یې په ما دي، دا خلک به یو بل ته ورسوي. موسی علیه السلام اواز وکړه چې هغه سړی چې هغه ته خپل ځان معلوم دی مونږ کې یو سړی دی 40 کاله پرله پسې د الله نافرماني کړې ده او د الله دشمني اوس هم کوي، ادې مهرباني وکړي د دې ډلې نه دې وځي نو الله به باران کوي، ګنې باران نه کېږي. او هغه سړي ته ځان په خپله معلوم دی یو سړی پر یې ډله کې و، هغه لکه سوچ وکړه چې واقعي دا 40 کاله خو ما داسې کړي، ما خو که د شپې ژوند تېر کړی دی مې داسې ګناه کړی دی چې الله مې خفه کړی او که ورځ د نوم مې الله نه دی خوشحاله کړی خفه کړی مې دی. خو په دې هغه کې دا سړی وایي پروردګاره اوس که زه نه وځم نو باران نه کېږي، خلکو ته تکلیف دی، ښځو ته هم تکلیف دی، سړو ته هم تکلیف دی او حیواناتو ته هم تکلیف دی او چې باران کله نه کېږي نو دې میږو ته او دې کبانو ته هم تکلیف وي که نه، نو دې میږو ته هم تکلیف دی، دې کبانو ته هم تکلیف دی. که زه نه وځم او که وځمه نو په 100,000 مخلوق کې خو به زه ډېر رسوا شمه، خلک به څه وایي چې دا هغه ګناهګار دی، د 40 کالو ګناهګار دا هغه دی چې باران د ده د وجې نه بند دی او د پیغمبر دعا هم د ده د وجې نه قبلېږي. نو خدایه که نه وځم نو قوم ته تکلیف دی، که وځم رسوا کېږم. الله نن مې معاف کا، آینده دپاره به زه ستا نافرماني ونه کړم، نن مې بس خیال وساته. اوس موسی علیه السلام بیا آواز کوي خدای مو بخښه ورسوئ دا خبرې یو کس ته، هر یو ته ورسوئ او دغه د 40 کالو مجرم دی وځي ګنې باران نه کېږي، فورا دې را اعلان کوي او بارک وروش سپینه ورېځ راله ډکه او دومره باران وشو چې خلک حیران دي چې موسی علیه السلام دا وینې او د وشو څه، خلک خو بیا ملا باندې ګوته راکاږي ته نه، بیا خو خلک د ګوتې ځای پېژني، ملا باندې بیا کرښه راکاږي که نه، وینې څه چې دا یو کس وځه نو که دې اونوت باران نه کېږي او که اوت باران به کېږي خو نوت او باران شروع شو. موسی علیه السلام کې جلال له غوندې زیات و، فورا یې الله ته رجوع کړه چې الله دا دې را سره څه چل وکړو، تا خو وایي چې که دا سړی نوتي باران نه کېږي او ما اعلانونه ورپسې وکړل او باران دې وکړه. وی موسی هغه راته د په سچه توبه وویسته که نه او معافي وغوښته، معافي وغوښته چې ما به نه رسوا کوې. نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم، زما بندگان خبر کا چې بخونکی او رحم کوونکی والا ذات زه یم. دا څوک وایي؟ الله وایي، قرآن کې وایي زه بخونکی یم که نه او زه رحم کوونکی یم، دا بندگان زما خبر که نبي علیه السلام ته الله اعلان کوي. نو چې هر کله هغه معافي وغوښته
او توبه وویشته حیا راله معاف مې کړ نو باران هم د ده د وجې مې باران وکړ چې د چا د وجې مې باران من کړو هم د هغه د وجې مې باران ویو کړ الله جیبه خبره ده د هغه د وجې دې څنګه وکړ معافي وغوښته معافي وغوښته نو مات مې کړ باران نه وکړ وی خدایه راته یو کیلاس کوي زه پرې راته وښایه چې دونه بیمنګار و چې باران د ده د وجې نه کېده او بیا معافي وغوښته او د هغه د هغه معافۍ د وجې نه دې باران وکړ راته یې وښایه وی موسی وی چې کوم وخت هغه ګنهګار او څلوېښت کاله له ریګولر پرله پسې یې زما دشمني کوله نو هغه وخت ما د ده نه پرده نه و چې ته کوې رسوا کړی مې نو چې اوس زما دوست شو توبه یې ویسته اوس یې ولې رسوا کړم اوس یې ته ولې وکړم ګوره الله مهربانه بادشاه دی که نه 40 کاله لګیا دی او زما خلاف شپه ورځ کوي ما درته د هغه نوم اخیستی چې فلانکي ته واچودې ما رسوا نه کړ ما درته وویل چې د فلانکي بیرې او د فلانکي قبیلې دی او فلانکي صف کې ولاړ دی او فلانکي سړي سره ښي طرف ته او فلانکي سره ګس طرف ته دا وباسه ما ته خو پته وه لیکن مې رسوایي ونه غېښته رسوا مې نه کړه درته مې وویل چې یو کس پکې ګنهګار دی ودیږي نو چې هغه زما دشمن و ما رسوا نه کړه نو چې اوس مې دوست شو نو اوس یې درته ولې پرده اوچته کړم رسوی که الله لوی بادشاه دی په خدای قسم چې کله زه سوچ کوم یم الله موږ څه کوو ته راسره څه کوې موږ به سره څه کوو ډوډۍ راکړې عزت راکړې ژوند دې راکړی دی او احسن تقیم ښکلي شکل دې راکړی که موږ الله د سپو د خنزیرانو په شکل پیدا کړی وي نو موږ الله سره جنګ کولی شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ځل په لاره روان و سپی و او سپی ډېر بد شکله و ډېر بد شکله و بد شکله سپیه څه شکل دی وی دا خو وایي امام ابو حنیفه د کرامت خاوند دی که نو سپي ورسره خبرې وکړې وی ای موسی امام نعمان څه دې ووي ته چې زما د دې شکل بد وی د څښا شکل دی نو دا شکل ما ځان له پیدا کړی دی دا خو الله را کړی دی که زما خپله خوښه و نو ما به دا سپي پیدا کو دا خو د الله خوښه وه که نه نو دا د الله خوښه ده چې مونږ الله انسانان پیدا کړو که مونږ یې سپي پیدا کړی کله چې د سپو ته وګورم څوک یو طرف نه پکان نیوله او څوک یې د بل طرف نه پکان نیوله او څښا مردارې خوري خنزیران غول خوري غول چې انسان متیازي وکړي لوی اودس ماتې او انسان سپاسې خنزیر هغه غول خوري دا د الله فضل غانو ته وګوره مردارو پسې ډوډۍ مردارې خوري مونږ الله انسانان پیدا کړو رزق یې راته بچي راکړل مسلماني راکړه بیا ولې موږ څه کوو الله څه کوي موږ رضا نه که الله د شپې هم کوشش کوي چې الله خفه کړو د ورځې هم کوشش کوو چې الله خفه کړو کور هم کوشش کوو چې الله خفه کړو بار هم کوشش کوو الله خفه کړو لیکن الله رزق ته کمی را نه وسته خوره وایي څومره چې زیات خورې نو خوره حضرت ابراهیم علیه السلام به بغیر میلمه ډوډۍ نه خوړه میلمه سره یو ځای به یې ډوډۍ خوړه یو ځل یو بوډا سړی په لاره روان و ابراهیم علیه السلام د مته ونه میلمه ډوډۍ یې خوړې راغلی نه راغلی نن به ما سره یو ځای ډوډۍ خوري هشته ښکلې مزېداره ډوډۍ به یې میلمه له ورکوله مهمان نواز و په پیغمبرانو کې چې په دسترخوان یې ورته ډوډۍ کېښوده او میلمه کېناسته د ابراهیم علیه السلام ورکې میلمه د الله نوم واخله او شروع که میلمه ورته وایي الله څه ته وایي زه خو الله نه پېژنم ته د چا عبادت کوې دې کور کې مې یو ښایسته ښکلې خدای ځان له جوړ کړی د کاڼي نه د ښکلې کاڼي مزېدار نه او د هغې عبادت کوو وایي مشرکه کافره الله نه مني نه الله نه پېژنم زه وځه خدای دې بېخ وباسه د الله قانون شروع نه کوې الله نه پېژنې او زما په دسترخوان ناست دی وځه بوډا د مته ونیو سپین ږیری ابراهیم علیه السلام او بار یې وسته فورا جبریل علیه السلام راغی ابراهیمه دا سپین ږیري بوډا میلمه دې ولې وشاله الله ستا ته نه پېژندې چې الله به خوشحاله شي جن الله ته نه پېژندې او ستا نوم یې نه اخېسته نو ما بد وکړله چې ما په دسترخوان دې را سړی ډوډۍ وخوري ای ابراهیمه دشمني ما سره ده ما نه پېژني ما نه یادوي ما نه مني او 80 کاله پرله پسې مې ډوډۍ وروزي ورکړه او نن تا یوې نولۍ ته کښېنه او نو دې شوه زه ترې حیا کوم زه ډوډۍ ورکوم او دشمني تا سره نه ده ما سره ده زه ترې حیا کوم او زه ډوډۍ ورکوم دشمني ما سره ده تا سره نه ده نو لاول به دې راوستنه او چې په دسترخوان دې کښېنه او د سپینې ږیرې نه به دې حیا کړې وه ډوډۍ نه به دې نه پاسو فورا ابراهیم علیه السلام پاڅېده بوډا پسې ګرځي په کوڅو کې را پیدا کړه بابا معافي غواړو هله راشه ډوډۍ به راسره کړې او قصه یې ورته وکړه
وی زه خپل الله ملامته کړم خپل خدای ملامته کړم زه دشمني کوم الله سره زه وله شریک ګورم او هغه زما په حق کې تا ملامته کوي شا به ماته دغه خدای وښایه د هغه دین راته ښایه هغه بابا په هغه اتیا سلو کالو عمر کې رب العالمین مسلمان نبئ عبادي انی انا الغفور الرحیم الله وی زما بندیان خبر کا چې ګورې بخونکی دی رحم کوونکی دی د حضرت موسی علیه السلام زمانه کې یو سړی ډېر ګناهګار ګناه کوله نو دومره ګناه کوله چې فاحشه مو بدکاره مو بدکردار و بس چې قوم ستړی شو په نصیحتونو نه سمېده نو ویې شړو ځه وځه ته به زموږ علاقې ته نه راځې ځنګل ته ده خلکو په شریکه وشړله تورې نه چې دا به دې کلي ته راغلی د فحاشي کې بدعملي کوي ښځو ته ښکونډې لګوي ښځو ته ګوري دا بدکردار سړی مونږ په وطن کې نه پرېږدو ویې ته زمانه تېره شوار موسی علیه السلام ته الله وحی راولېږله وی دې ځنګل کې یو سړی دې مړ شوی دی لر شه د هغه غسل وکړه جنازه دې په خپله وکړه کفن وله په خپله ورکړه شابه او مال یې ډېر په عزت راولېږه امر کې ښکته کړه او په ډېر عزت یې ماله راولېږه او اعلان وکړه چې کوم سړي ګناهګار سړي د دغې سړي په جنازه کې شرکت وکړه د ده د جنازې د وجې نه به الله بخي خلک حیران شو چې دا څوک نیک سړی به ځنګل کې مړ شوی دی مسافر به یې څوک چې الله د ده د جنازې د وجې نه مخلوق بخي او موسی علیه السلام ته الله ګوره په مینه وایي چې غسل ورکړه او په خپله بیا جنازه وکړه او دفن یې کړه او کفن ورکړه او مال یې په مینه راولېږه موسی علیه السلام مخکې دی هر څوک کوشش کوي چې د پیغمبر وینا په دروغ نه رښتیا ورېږه موږ ته جنازه کوو چې الله د ده په جنازه موږ وبخي چې ورغی هغه سړی و قوم یې راغی موسی علیه السلام ته وایي چې دا خو هغه بدکرداره سړی دی چې درته الله ښودی جنازه ته دا خو موږ د وطن نه شللی دی دا خو بدچلنه و دې خو په نصیحتونو په والو ټکولو په جیلونو نه سمېده موږ وشړه الله دا ښولی دی ورېږه الله نه تپوس کوم الله نه تپوس وکړو چې الله دا سړی دی همدا سړی دی همدا سړی د ده غسل شا به چاته ووایه چې ورکړي په خپله به کفن ورکړي په خپله به پرې جنازه کوي او مال یې په ډېر محبت او مینه راولېږه او چې څوک یې جنازو کې نه الله دی بني اسرائیل ورته وایي چې عجیبه خبره ده موسی علیه السلام یا الله دا ډېر بدچلن او ډېر بدکردار او موږ بل هرکه د وطن نه مشله او دونه لویه مرتبه یې وکړه ای موسی واقعي دې همدغسې و ډېر ترې خفه وم چې تاسو وشړه او د ځنګل او بیابان څخه راته شو څو ورځې پرې تېرې فنا جوړه شو فنا جوړه شو سملاسته نو ښي طرف ته یې وکتل ګس طرف ته یې وکتل بر یې وکتل سر ته خپو ته نو وی الله څوک نشته نه مې ښي طرف ته څوک شته او نه مې ګس طرف ته څوک شته الله نه مې خپو ته څوک شته او نه مې سر ته څوک شته الله ډېر مسافر یم او د بدعملۍ د خلکو راشړلی یم ډېر ګناهګار یم پروردګار خدایه که ته ماله سزا راکړې ځکه زه ګناهګار یم ته سزا راکړې او ستا په سزا ګوره د الفاظو ته وګوره په یو وخت الله ته واچوي که یا الله که ته سزا راکړې او ستا چې ماله کومه سزا راکړې په دې ستا خدای زیاتېږي نو بیا یې راله راکړه چې خدای دې پرې زیاته شي او که ته ما بخې او زما په بخښنه ستا خدای کمیږي نو بیا مې مه بخښه چې خدای دې کمه نه شي خو که چېرته زما په سزا ستا په خدایۍ کې زیاتې نه راځي او زما په بخښنه ستا په خدایۍ کې کمي نه راځي نو الله ډېر بېڅوکی یم هېڅوک مې دې وخت کې نشته ښي طرف ته هم ګورم څوک مې نشته او ګس طرف ته هم ګورم څوک مې نشته بره ګورم څوک نشته خپو ته ګورم څوک نشته سر ته ګورم څوک نشته مسافر یم او د بېکسو مل الله دی بل څوک نشته نو چې دا الفاظ موسی ای موسی ما ته یو انسان ووایي داسې الفاظ نو زه به په دې باندې رحم نه ما پرې رحم وکړو ما وبخښه د ده په بخښنه زما په خدایۍ کې کمې نه راځي د ده په سزا واقعي زما په خدایۍ کې زیاتې نه راځي او د ده په بخښنه واقعي زما په خدایۍ کې کمې نه راځي ومې بخښه بېڅوکه زه نه بېڅوکه مل یم او دا سړی ورته څه وایي وایي راته یې دا مه وایي چې تا تورات کې تا ویلي دا مضمون د قرآن شریف تورات کې هم شته چې انی انا الغفور الرحیم دا تورات کې دا لیري دي چې زه بخښونکی او مهربان یم الله دا دې ویلي نو چې دا دونه خبرې راته وکړې نو د بېڅوکو زه مل یم د مسافرو زه مل یم چې د چا څوک نږدې یم ماس مې کړه چا به غسل ورکړه چاته ووایه کفن وله ورکړه ښخ یې کړه او مال یې په محبت راولېږه او چې څوک هم په دې جنازه کې د ده جامې وجنه بخم وایه الله مهربانه دی که نه په خود قسم
ډېر مهربانه دی، ډېر مهربانه بادشاه دی. موږ څه یو؟ موږ ولې څه کړي؟ ډوډۍ راکوي، ژوند راکوي، هر څه راکوي. ډېر مهربانه بادشاه دی. خدایه ته رانه راضي شې الله. او خدایه دا چې څه نعمتونه دې موږ له راکړي دي، نو خدایه ته موږ لره دې د شکرې توفیق راکړې پروردګاره. موږ ډېر بېکاره یو او ډېر کمزوری عاجزان یو پروردګاره. ته په موږ هغه لمحه او هغه ګړۍ لګیا رحم کار کرم کې بیا موږ څوک پلټالي. داسې به ډېر کم خلک وي چې ګناه به یې کړي او د ګناه نه پس به راغلي دوی به الله ته په 2 رکعته نفل ودرېدلي او صلات توبه به یې کړي. تر ګران شي به یې صلات توبه راشه 2 رکعته نفل وکړه او د نفلو نه پس الله ته لږ ونځایو کو لاس اوچت کړی خدای دا ګناه رانه شوره دی مار. کم خلک به داسې. الله مونږه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مونږ الله عاجزان پیدا کړي، مونږ الله کمزوري پیدا کړي. الله زمونږ عاجزه او زمونږ کمزوروالي ته کتلي دي. نو الله په موږ رحم وکړم. نو د قرآن شریف شروع الله د الرحمن الرحیم نه کړې ده، د رب العالمین نه کړې ده، د الرحمن الرحیم نه کړې. او بار بار قرآن حکیم کې الله فرمایي یو ځای نه بار بار فرمایي ان اتي الله غفور دی او رحیم دی او رحمان دی او مهربان دی. قرآن ته ډک تېره دی. دې دپاره وایي چې مایوسه کېږه مه، دې دپاره وایي چې غلطي وکړي ما نه معافي وغواړه، دې دپاره وایي چې ما ته زاري وکړه، دې دپاره وایي چې ما لوی وګڼه، دې دپاره وایي چې ما مهربانه وګڼه، ما غفور او بخونکی وګڼه او ما د رحم والا ذات وګڼه. دا د تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې جیب اشرف روډ سر فقمي خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر یوې تعقیب به هم تاسو ته د دې بکان نه ترلاسه کیدای شي. ټلیفون نمبر دی 255 دا یو ابو غرزه ورته وایي. ابو غرزه یو ډېر لوی سړی دی. هغه عبدالله ابن ارقم صحابي ځان سره بوته وی راځه. نو چې افسینګ یې بوته کور ته دی ابو غرزه وی راځه زما دوست دی او ما سره کور ته لاړ شه. نو چې لاړه نو دا ابو غرزه د خپلې بیبي ته وایي ما ته دا خبره رسېدلې ده، رښتیا وایه ما ته دا خبره رسېدلې ده چې ته زما مطالعه بدرد وی او ستا د نیک خوښ ستا د خدای په ذات قسمي دا صحابي مې راوستلی عبدالله ابن ارقم دا صحابي د ده مخکې ووایه ما ته ستا د په هغه ذات قسمي چې ته پیدا کړې چې زما د خوښې یم او که نه. بس چې دا خبره وکړه نو دا عبدالله ابن ارقم ورته وایي لکه دا خبرې څه لپاره کوې؟ تا ته څه پته ده چې ته دا ښځه ستا نه دې ته نیک خوښه او تا سره بغض کوي؟ څه وجه ده؟ وایي د دې خبرې ما ته رارسي. ښځې خو خبرې کوي که سر پورې دا مصیبت خو شته خو ته چې وایي دا خبره مه کوه کوي او بیا خواښې وی توبه او باس چې پیاله چیرې پخه کړه او دا تپوس یې ته وکړه چې انګور دې څنګه ده څنګه را سره بس کتاب د لیک نه شروع کړو په یې ختم داسې ده که داسې ده بس اوس په کور راغله او باچقه چې پلان کې وټې بدرد نو وی ما ته د دې ښځې خبرې را رسېږي د دې د نیم خوښ نو تا ته وایم ستا مخکې دې تپوس کومه ای وایه ښځې په هغه ذات دې ستا قسم چې تا او کائنات یې پیدا کړي دي چې تا زه دې خوښ یم او که نه وی قسم دې راکوي وی نه مې خوښ بلکل مې نه خوښ وی قسم دې راکړه رښتیا مې ته نه مې خوښ نو وی بیا بچې نه مې خوښ طلاق راکړه یا خدایه دې بس ده وله ورکو خو دې عبدالله ابن ارقم دې لږ صبر وکړه امیر المؤمنین لد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا هم صحابي دی رشته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه له راغله چې رالل امیر المؤمنین دا چل شوی یا د خدای بنده تا ولې تا خبرې کې د ښځې بغض دی او کسرې دې پس خیالاتو پېښ شوي نه چې څه مطالبه یې ترې کړې دی پوره کوي که نه سره دې پوره کوي نو دا قسم دې ولې ورکړه وی خلکو راته وی چې دې درپسې خبرې کوي دا ښځه درپسې او دې نه خو نو ما ځکه دا چېرو وی ورشه ښځه یې راول ښځه چې وله څنګه راوسته ام کلثوم نو ورته وایي چې تا دا خاوند وخت یې که نه دی خو یا امیر المؤمنین زه څه نشم وی نه تا کو اوس ده ته وی زه قسم راکړه ما د ده څه خدمت نه دی ما دله څه جامه نه پوره کړې ما د ده کومه خبره نه پوره کړې ده ما له ولې قسم راکړه نو وی تا ورته ولې وي چې زما نیک خوښه او زما له سره بغض دی وی ما د خدای په نوم قسم راکړه نو بس ما رښتیا و او حضرت عمر صاحب ورته څه وایي وی که د خدای په نوم یې قسم درکړی دی نو به دې ورته دروغ ویلي یک وخت وی امیر المؤمنین وخت مې نه دی رښتیا ویل در ولې یې نه دی خوښ وی ښکلی نه دی
ټیک ده خبره بعضې ښځه نی خوښه ښکلې نی د خاوند نی خوښه بعضې سړی ښکلې نی د ښځې نی خوښه حضرت عمر صاحب ورته څه وایي ژوند تېرول یوازې په ښکلا نه دی ښکلا خو اخر عرضي شی دی سړی ښکلې وي چې بوډا شي مخ یې ټیپړ شي غاښونه یې ښځه ډېره ښکلې وي او ښایسته وي خو چې بوډا شي جورابه مخ ته جوړ شي چیچل جورابه لکه باټینګن چې زوړ شي او چیپل شي دغه شی ته جوړ شي ښایسته ښکلې ښځه یي په ځوانۍ کې داسې وي چې مزېدارې چې بوډۍ شي لاړې زده ښکلا خو عرضي شی دی غاښونه خو عرضي شی دی کله به کله به ني رنګ خو عرضي شی دی اخلاق او دین وینا امیرالمؤمنین اخلاق او دین خو ډېر مزېدار دی ډېر ښه دی نو چې اخلاق او دین یې ښه دي نو یوازې د ژوند د تېرولو رنګ دی ام کلثوم یې توبه توبه مغفر زه نه غواړم سلام نو ډېر خلک وایي وی دالی دي نو مې به تقال سړي ته مې لکه لاړ شه غاښونه دی بس خبره قدر نور کېده دا اوس خبره د بارونو حضرت ابو سلمه دا د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه زوی دی وایي چې د عبدالله ابن ابي بکر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی عبدالله د هغه نکاح کې یو جینۍ وه د هغه جینۍ نوم عاتکه و او عاتکه څوک ده د زید ابن عمرو ابن نوفیل صحابي لور ده زید ابن عمرو ابن نوفیل رضی الله عنه هغه صحابي دی چې عشره مبشره کې دی چې رسول الله مبارک په صحابو کې د جنتیانو کوم شارټ لیست جوړ کړی دی شارټ لیست د لسو کسان په ټولو صحابو کې په 1,40,000 کې 10 کسه ایستي دي چې دا جنتیان ټول صحابه جنتیان د ټولو متعلق رضی الله عنهم د ډېرو متعلق راغلي خو دا لس پکې د اوچتې مرتبې ردي نومونه په یو مجلس کې اخیستي چې دا جنتیان ای کې زید ابن عمرو ابن نوفیل صحابي دی نو دا عاتکه د هغه لور ده واده په چا واه واه د حضرت ابوبکر په زوی عبدالله ابن ابي بکر محبت یې څومره دی ماشاءالله داسې محبت په دنیا کې د چا نو لکه د دې دواړو چې یو بل سره په سفر به ته عاتکې ته به ویځو او زه هم در سره که په کور کې به وه ورسره به یو ځای بلکل یو ځای یو شان جون کلې د مینې جون دومره د مینې جون چې عربو به څلور ښځې کولې دې عاتکې د خپل زوی ته د خپل خاوند ته وې د حضرت ابوبکر صدیق زوی ته عبدالله ته وی عبدالله یو خبره درته خو وی که زه مړه شم ما نه پس بله ښځه نه دی ورته څه وایي وی که زه مړ شم ته نو ما نه پس بل خاوند نه د ده دومره خوښه وه چې پخوا به وینځې خلکو ساتلې هغې سره به یو ځایوال هم کو وینځه به یې نه ساتله چې عاتکه خفه نه شي دومره مینه په دې فیصله وشوه عبدالله د ابوبکر زویه د ما خاوند ده ما نه پس بله ښځه نه کړې که زه مړه شم وی بلکل واده ده عاتکې که زه مخکې مړ شم ته به د ما نه پس بل خاوند نه کړې چې جنت کې مو ته دوه په دوی بل څوک را سره نه عاتکې داسې وکړه وی بلکل واده ده وی ښه یو قیمتي باب مې درپسې لیکو ډېر قیمتي باغ و هغې را واخېسته او دې ښځې له یې ورکړو دې پسې ولیکو وی که زه مخکې مړ شم ته بل خاوند نه کړې ژوند به رسېږي نو دا باغ دې سپارې به خپله ګزاره دومره او د دې دونه خوښ و که نه یو څو اشعار یې ویلي یو څو اشعار د دې خاوند په حق کې وی آلیت لا تنفک عینی سخینة آلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک جلدی قبرا مدى الدهر ما غنت حمامة ایکتا وما ترد الليل الصباح المنورة بمعنی رتا کو ویزا قسم خورم تا خذا ویدی خاونتا آلیت لا تنفک عینی سخینة علیک ولا ينفک الجلدی غبرا چې زما سترګې که ته مړ شوې که نه نو زما سترګې به دا ګرمې اوښکې بندې نه کړي د غم اوښکې ګرمې او که ته مړ شوې نو زما وجود او زما سر به د دوړو نه پاک نه شي زه به نه لامبم دا خو چې واده وکړي بیا لامبي که زه به لامبم نه چې زما سر ټول عمر به بري زه به لامبم نه خوشحالي به نه کوم چې زما وجود ټول عمر د خاورو نه ډک ته مړ شوې زما سترګې به ګرمې اوښکې به یې او که چېرته ته مړ شوې زما وجود به د دوړو ډکي زما سر به بري زه به غسل نه کوم یعنې بل خاوند به نه کوم وآلیت لا تنفک عیني سخینة عليك ولا ينفك جلدي غبرا مدى الدهر ما غنت حمامة ایکتا وما تورد الليل الصباح المنورة وی تر کمې پورې به د ما سترګې یا ګرمې اوښکې به یې او تر کمې پورې به د ما وجود تر کمې پورې به د ما وجود سیرن پیرنې لامبم بنا وی تر زمانې ته ختمېدو پورې او تر څو چې وی کمتره په ځنګل کې اوازونه کوي هغې پورې د کمترو اواز د ختمېږي چې یو وي بله وي او تر څو پورې چې شپې پسې سبا راخېږي
او سبا پې شپه پې ختمیږي تر څو چې د ځنګل کمترې اوازونه کوي تر څو چې سبا راکیږي او هغه د شپې تیاره ختمی تر هغې پورې به زه تا پسې ګرمې اوښکې به یوم او زه به وجود هغه د دوړو نه نه پاکوم لامبه من لیکن نجیبه دا وه چې خاوند دی عبدالله ابن ابي بکر د طایف په غزا کې زخمی شو چې زخمی شو بیا خدای جوړ کړ چې جوړ شو د رسول الله مبارک د وفات نه څلوېښت ورځې پس وفات شو د مینې ژوند ختم د محبت ژوند ختم شو وفات شو چې خاوند یې وفات شو خدا پې ډېره پریشانه وه انتهایي خفه وه لږه نه نو یو صحابي وله د نکاح پیغام ورولېږي ما سره نکاح وکړه یو صحابي وی ما سره نکاح وکړه بلکې صحابي څوک دی حضرت عمر فاروق رضی الله هغه د نکاح پیغام ور وی ښځې ورته وي چې ما خو خاوند سره واده کړی چې زه به ستا نه پس بل خاوند نه او ما باغ را کړی دی ته دې ولې ته د خاوند نه پس بل واده وکړم او زه د هغه بل خاوند په نکاح کې مړه شم نو جنت کې به بیا زه د دې خاوند سره یم هغه سره منې او ما خدا د خدای نه غوښتې ده چې زما جون به د خپل خاوند عبدالله د ابوبکر زوی سره په جنت وی چې حضرت عمر وغوښتله ډېر یې وجل حضرت عمر داسې کار وکړه یو عالم سره مشوره وکړه عتیقې یو عالم سره مشوره وکړه نو د حضرت علي رضی الله عنه د پلار ډېر دوست و ډېر قریبي دوست و خلک اوس هم وایي د علي او د ابوبکر روان و پلان کې د ابوبکر د زوی عبدالله او د حضرت علي د قریبي یارانه وه دوستانه تین اندازه لګوه چې د عتیقه لاړه د هغه خاوند دغه دوست حضرت علي رضی الله عنه له هغه سره یې مشوره وکړه وی علي څه چلو وی وکړه خاوند ښځه د بغیر خاوند نه جونګران وی ما سره خاوند سره چې واده کړې ده وی خدای پاک به درله په دې کې خیر واچي شریعت کې منع نه ده تا واده ټیک نه شوې وکړه خاوند او د عمر غوندې خاوند درته میلاویږي امیرالمؤمنین وکړه خاوند وی ماله چې هغه باغ را کړی وی باغ به د هغه خاوند وارثانو د وقف کا اگر چې ستا دې ورع او تقوا ده د پرهیزګاري چې د خاوند وارثانو ته د باغ وقف کا نکاح وکړه نو بس مجبوره شو هغه ورته مسله وی ژوند به یوازې تېری څه به کې حضرت عمر رضی الله عنه سره نکاح وکړه حضرت عمر ولیمه وکړه د واده نه پس چې ولیمه وکړه عتیقه هم ناسته ده د پردې نه پورې غاړه لکه پرده به داسې به چې د مخ او د وجود پرده به وه ولیمه ناسته وه حضرت عمر هم دی صحابه هم دي حضرت علي هم دی نو حضرت علي عتیقې ته عتیقې تا چې شعر ویلو چې و آلیت لا تنفک عیني سفینة علیک ولا ینفک جلدی اغبرا دا چې وی چې زما اوښکې به ټول عمر بیږي او ګرمې او زما وجود به دوړې او غبار به ترې نه لرې کېږي پراګنده به اوس به د وجود نه ګرد او غبار لر کړی نو په چغو چغو په جوان شو لرې جاتی حضرت عمر ورته علي وی خندل ورته وی علي غمونه مه تازه کوه په زخمونو اوبه ماچوه مهرباني وکړه په خندا کې دا خوش طبیعتي وه نو عتیقه ورته څه وی وی حضرت عمر داسې خاوند دی داسې خاوند چې داسې خاوند زما ته چې خدای کم راکړه نو دا ماله جنت دی حضرت عمر عدل انصاف والا د پیغمبر ملګری ده کې ډېر صفتونه ډېر صفتونه او د ده په دې واده زه ډېره زیاته خوشحاله یم او زه به داسې ژوند د عمر سره تېرومه کوم ژوند چې ما د نه مخکې د عبدالله ابن ابي بکر سره تېر کړی دی هغه نوجوان و دی لږ په عمر کې زیات دی خو د هغه نه به ورسره ښکلی ژوند تېر کوم ښکلی ژوند به تېرو خو چې کومه مینه مالا زور خاون عبدالله را کړی د ابوبکر زوی هغه مالا نه دی را کولی شي او نه بل څوک را مینه یو ځان نشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم والد محترم او بیبي آمینه مینه مثالي و یو بل سره مثالي مینه د واده نه څو ورځې پس عبدالله لا په سفر د قانونو چې تجارتي سفر باندې به خلک تلل په تجارتي سفر نو د واده نه یو څو ورځې پس د عبدالله لاړ په تجارتي سفر ور حضرت آمینه د رسول الله مبارک مو ټوله شپه په ویښه تېره کړې د خاوند ښه به سبا دی په تجارت بنم یا سړي دا به څنګه چلي ته په زمانه کې ښځې بس تجارتي قافله ده او مخکې نه مو پروګرام سیټ کړی دی څه به کوو ژوند د قانون دی شپه مو په ویښه دواړو په ویښه په مینه تېره کړه ښه سهار به دی چې سهار شو عبدالله لږ صبر وکړه قافله دي که نه عبدالله به بیا کور ته رانه ایا مینې ته اخوامده لږ دلته ما ته ودرېږه دلته لږ وګورو چې بیا به لال قافله لا نه وتلې بیا رامنډه کړې یا مینې ته لږ غوندې ما ته ودرېږه چې تا ته لږ وګورم داسې مینه او چې ته نو امینه ورته لاره کې ولاړه وه او څه وایي ورته عبدالله وی ای امینې د رسول الله مبارک پلار او مور
مینې ور یو خبره درته کومه چې کله قافله راشي جرس وټنګئ چې قافله به راله جرس پرې وټنګو نو خلکو ته پته ولګېدله چې دا د قافله راورسېد او به میاشت پس راله 2 میاشتې پس 4 میاشتې پس یمن ته او شام ته پیاده مزلې به وي او په لارو کې به یې سوداګانې خلکو وخت به تېرېده ور چې جرس وټنګېږي مینې ماله به رامنډه وی ماله به راځي خامخا چې د ما سره به چې په تا مې ړومبې سترګې ولګي داسې مینه مثالي مینه محبت چې کله هم قافله راځي جرس ټنګ دې واورېد امینې ګورې په منډه به ماله راځي جامو ته به نه ګورې چې جامې پاکې ځان ته به نه ګورې ماله خیره نه خجنه خو ماله به رامنډه وی چې زه تا ته وګورم امینې زما ژوند به څنګه تېرېږي عبدالله دا ورته وي زما ژوند به څنګه تا نه بغیر تېرېږي واه واه خو چې کله قافله لاړه دا ورته په لاره کې ولاړه قافله ځي دا ورپسې روانه تر څو چې د مکې نه قافله نه ووتلې دا به ورپسې تله عبدالله به شاته کتل دی به ورپسې کتل امینې زه به ستې که نه ښه امینې راسره پسې که نه ښه قافله پناه شو امینه په اوښکو کور ته راله عبدالله په اوښکو کې قافلې سره الله اتفاق دا و چې واپس راځل د مدینې په خوا کې عبدالله وفات شو او د بی بي امینې په ګېډه خو رسول الله مبارک دی که نه او وفات شو په مدینه کې دفن شو دې ته بته نشته خوارې قافله چې کله راورسېده مکې مکرمې ته راځي او جرس وټاکږي حضرت امینې منډه عبدالله راورسېد ما ته خو دا وصیت کړی لګېږي ما ته به رامنډه وی د حیا د کور و بار ووتو او د هر چا د چې څوک به قافله کې ورونو سربورانو منډې کړې چې زما پلار هغه دې راغی ورور مې هغه دې قافله کې راغی تره مې راغی بچې مې راغی خلکو قافلې له منډې کړو او د خلکو سامان اوږو چلیږي کور ته لارو کې پلار ته دا بار ورسېدي او سامان په اوږو د هر چا خپل کور ته روان دی د قافلې همینه وداره نو عبدالله به ودرېد خلکو سامان ټولو کورونو ته د حضرت امینې د زړه ټکور رانغی هغه عبدالله څه شو هغې خو ما ته ویلي کې ما له برجرت ته رامنډه اوسې ورجه سامان له ګوګو کړو ادارې د خامن طالبانو جامې او مدینه کې دفن کړې مثالي مینه دې ته وایي محبت بیا هم هغې دی خاوند نفل دویم خاوندونه رسول الله مبارک ماشومه مو راکوټې مو خاوند له لاره مدینې شریفې ته د خاوند قبر لګو مدینې ته لاړ او په راتلو کې غریب په ابوا کې وفات شو لاړم نه شو رسول الله مبارک ماشوم پاتې شو زما وروڼو خبره مې دې پورې وکړه د جوړم نو ما ښکلی ژوند تېر کې ښه شته ښکلی ژوند د پردی لور سره سوچ وکړې دا تور سره د چا لور ده دا د چا لور ده دا د چا رویره ده دا د چا د دې مورم او پلارم شته که دې سره زه ظلم وکړم زه په خپل لاس کېږم چې زما لور سره څوک ظلم کوي هغه پکې نو زه ولې پردی لور سره ظلم او زیاتې وکړم ډېر ظلمونه شروع دي ښځو سره ډېر زیات ظلمونه شروع په لږه خبره طلاق او طلاق او طلاق په لږه خبره طلاق خو معمولي خبره د کور نه شله په لږه خبره دوست سره بیا د جنګ شي او مخل ته که تا سره ما کاروبار شریک وکړو ما دې ښځه درې طلاق زر به قسم وخورې خو دا اوس ولې کېې داسې بې غیرت داسې کړي هسې قسم وخوره بیا وروسته ستومانه په لږه خبره یو طلاق دو طلاق درې موږ ته دا مسایل ډېر راځي یعنې یو ښځې ما ته وې خاوند طلاق نو ما یو که دوه یا سلو نه یم راته زیات ویلي نو داسې کې اسم مې د په خدای جومات کې ناست یم بعضې زنانه مونږ ګرغه ته فتوې له راشي او د فتوې تپوس وکړي نو یو زنانه مخکې ما خو خیر پرده کې برقه کې وي الحمدلله د ښځو سره نه ملاوي برقه کې وي او انیس احمد مورم یې وه چې نورې زنانه هم وي کټ کې ناسته وه ما ورته وی چې 3 طلاق یې درکړي وي 3 نه زیات ویلي دي یاره مایوس هېڅ هم نه کېږي بغاري به په چغو چغو په جړا شي زما خو مور وکړه ما خو پلار هم مور زه به چاته چېرته راغله زه مې مور ته نه وي پلار ظالم سپېره ماله ولې او پسې طلاق ورکړي ما ورته چې مونځ کوه فقیر ولې دا دونه ظلمونه شروع دي ښځو سره ولې د هغه دومره ظلمونه او د ښځې خاوندانو سره ډېر ظلمونه کوي خاوند خیال نه ساتي خاوند حق نه پوره کوي خاوندان د ښځو نه خپوي حق نه ادا کوي ولې ظلم کوي جینۍ به دې په کور کښېنئ هلک ورپسې ځي ځي مور پلار به یې نه راپرېږدي ولې ظلم کوئ لور سره هم ظلم کوئ ظالمان
او زوم سره ظلم کوي بې ځایه ولې لور د پلار نه کېنه د خاوند نه کېنه نه دا کور به بس خېجې چا به اوس به پسې دونه کالې اوس به دا کې اوس به دا کې ولې کېنې ولې ظلم کې به چې کوم مهر شرعي شوی دی به ته ټیک دی کوي کېرېد کې چې کوم مهر شوی په کوم وعده شوی دی په کوم مهر بس ټیک ده خبره خلاص نه اوس به د پلار نه جدا کې قسم به خدای برول یو هلک راغی ډېر ښه شته هلک طالب دی طالب او پلار رانه مور پلار رانه ښځه کېنولې وي چې دلته به وله کورلې او ډېر فاصله له د ابوی د پلار او د مور او د دوی او ما سره به اوسئ زه به مور پلار چاته به زما د مور پلار خدمت به څوک کوي وایي بس ستا په ښځه زمونږ په لور ستا د مور پلار خدمت نشته دلته به ورانه کېنولې نه یې راپرېږدي راس دمارو دواړو طرفینو ته زنانو ته هم ویم چې د خپلو خاوندانو خیال ساتي به چې د کور نه یو ځل ووتې نو بس ستا خاوند پلار ستا پلار دی د دې خاوند دا مور دا خواښې ستا مور ده د هغې رونه ستا رونه دي د هغې خویندې ستا خویندې دي ښکلې ژوند تېروه مزېدار سخته ځان له ورکړه خفه مه راځه د پلار په کور مه کښېنه قسم په خدای د 100 روپو خاوند دا د مورې زنانو ته وایم د 100 روپو خاوند د 100 روپو خاوند د 1 کروړ د رور نه بهتر د رونه خویندې نه ساتي هغو ترسوی ساتي خو چې کله یې ښځه و چې کله یې بچي و چې بیا په خویندو څوک څه کوي ورور خور نه ساتي بیا به په پردو کوڅو کې ګرځې بیا څه کوي نو وارو دا نه پکار خاوند هم ظلم نه کوي د خپلو ښځو سره چې دا مجبوره کوي دا د پلار کره لاړه شي ظلم به نه کوي او طلاق دې نه ورکوي او ښځه هم ظلم نه کوي خیر دی خاوند خدمت دې کوي د شریعت او د سنتو مطابق ژوند تېر شي مزېداري خوشګوار ژوند یا به 10 ورځې ژوند دي یا به 6 ورځې ژوند دي یا به میاشت ژوند دي د انسان یا به کال ژوند دغه د دنیا څه ژوند دي څومره تللی او څونه وفات دي دا په تکلیف تېرول نه دي پکار دا په خوشحالۍ تېرول ښه قاسم خېړ ولکندي سیپور پاس شوی خو ډېر ښه سړی خدای پاک دې وبخي درونه پاس شوی خدای پاک دې وبخي الله دې وارثانو له صبر د مولیانو کې دي ان رحیم وفات شوی الله دې وبخي خدای دې وارثانو له صبر کړي یو زنانه وایي چې ما خپله لور بل کس ته ورکړې ده د هغې بچي نو اوس هغه د واده کولو زه خفه یم چې دا کار مې ښه کړی دی که غلط مې کړی نو چې دې ورکړی دی نو اوس پکې څه کوې دې باندې خبره باندې پوره پوهیم نه شم خو خیر بعضې ملګري بیماران دي الله دې ولا شفا ورکړي بعضې زمونږ ملګري دي څوک مسافر ملګري دي څوک د دې کلي ملګري زمونږ د جومات سره او د ځای سره مدد کوي او کړی دی اوس هم دغه دی د راتلم یو ملګري ما له 1,000 روپۍ راکړې دا د مدرسه کې جومات کې ولګاو ما هم لږ کار ورو باندې کړی دی یو خو په دې وجه هم بند کړي چې یو نقشه وله جوړه کړو چې د هغې نقشې مطابق کار پکې و او بله چې ډېرې زیاتې پیسې پرې لګي نو تاسو ته بیا هم زموږ دا درخواست دی تاسو ته مې موقع زما بیان هر څوک اوري نو دا جومات هم دی مدرسه هم ده د الله کور هم دی نو چې دې سره څونه تعاون تاسو نه کیدی شي چې دا کار روان کو چالو یې کو خدای پاک په خیر سرته ورسوي او تاسو هم تعاون کوئ ورسره الله پاک دی رب العالمین دې زمون د چا چې په کورونو کې اختلافات دی الله په روغو باندې بدل د چا ناچاقۍ دی خدای په روغو یې بدلي کوم خاوندان د ښځو سره ظلمونه کوي خدای ښه اخلاق ورکړي کومې ښځې د خاوندانو سره ظلمونه کوي هغې له خدای ښه اخلاق ورکړي د کومو هلکانو رشتې نشته د کومو جنکو خدای صالحه رشتې ورنصیبوي خدای که د چا بچي ني اولاد ولور د چا نارینه اولاد ني پروردګاره نارینه اولاد ولور یا الله دا راغلی جمع چې څومره ملګري لرې لرې ځای نه راغلي دلته هغه تخبې نه پېښور نه بټخېلې نه او د ډېرو لرې لرې ځای نه ملګري راځي خدای په یو قدم اجرونه ورکړي الله ته خوشحاله کړي الله مال کې اولاد کې دین کې برکات پیدا کړي خدای ته د چا چې څه حاجتونه یې تا ته معلوم دی الله ته یې وله پوره کړي کوم زموږ مسافر ورونه چې دي بار ملکونو کې دي او مزدورۍ کوي خدای ته وله د خیر او د برکت ژوند ورکړي مزدورو کې برکات واچوي چا چې موږ سره مدد کړی دی جومات سره دی مدرسې سره که هغه د دې ملک دی که بار دی که هر څوک ته وي خدای تا ته معلوم دی موږ د چا نومونه نه اخلو چې ریاکارۍ کې رانه شي خدای تا ته معلوم دی ته ولې د هغې اجر په دنیا او په آخر کې ول او هله ستا کور دی خدای ستا د دین مدرسه ستا قرآن مدرسه را او خدای ته په خیر د ابادي سره ته ورته د خپلو غیبي خزانو نه مدد وکړي او بیا دعا وکړې د موږ خورکۍ ته چا چې دا ځای بخلی چې خدای وله دنیا او د آخر خوشحالۍ ورکړي او د هغې په جون باندې د هغې د خویندو په جون د هغې د خاندان په جون د هغې د رور د هغې د ټول خاندان په جون باندې خدای پاک دی کې د قرآن درسونه شروع کړي او خدای پاک چې ثوابونه هغې د مرسې مور او پلار لې او چې څوک پکې کوي تاسو ټول الله نصیب وګرځولي ما ته دعا وکړې لږ بیمار ما دا 2 ورځې ډېر سخت تکلیف کې تېرې کړې څه تکلیف راته راغلی د املا مې هم لږه دا ناجوړه شوې دا خپې او ټول خوږېږي
د شپې مې خوب نی را 2 شپې میګاله گزاره مې شو درد یې دیم نشه ما ته هم دوکه چې الله روغ صحت راکړي الله شفا راکړي مونځ مې د کورسۍ جو ډاکټرې په کورسۍ مونځ کوه او ټیټېږې به هم ډېر نه رکو ته او سجدې ته لږ پرهېز و هلته مې درسونه دي په 2 مدرسو کې نو دعا کوي چې دغه حدیثو مبارکو د خدمت لپاره الله روغ صحت او تاسو له دې خدای روغ صحتونه راکړي او که چې کورونه کې کوم بیماران دي خدای پاک ته هغوی له شفا او مرګي ټېلیفون کړو بدخیله کې د هغوی څه دوستان دي د هغوی څه حاجات دي څه کاروبار دی الله دې پکې وله برکت